د لوی او بخونکي خدای په نامه درنو لیدونکو سلام د نن شپې خبري ساعت ته ښه راغلاست. نن جمعه د 1404 کال د وري لومړۍ چې د 2025 کال د مارچ له 21 سره برابر ده. په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکي. کابل ته د یو امریکایي پلاوي د سفر پایلې. د اسلامي امارت ویان کابل ته د یو امریکایي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو مثبت ګام بولي او د امریکا بهرنیو چارو وزارت بیا د اسلامي امارت له لوري د یو امریکایي جورج ګلیزمن آزادول یو مثبت او رغونکی ګام بللی دی. در آمریکا یک تحول نو آمده و حکومتشان جدید شده، باید معنیت و اراده افغانستان با آنها هم تفهیم شود. د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ د تعاملاتو لمن فراخه او د دواړو هیوادونو دریځونه ځواب ویونکي شي. د مسافرو د تګ راتګ پر مخ د تورخم دروازې نه پرانیستل کېدل. 2 ورځې مخکې د دواړو لورو تر هوکړې وروسته دغه دروازه د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه او ټاکل شوې وه نن دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي، خو د کرښې په هاخوا کې د ستونزو له امله نن هم خلاصه نه شوه. د توافق له مخې دغه دروازه باید نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ خلاصه شوې وای، خو د پاکستاني لوري هغه وسایل چې له کاره لوېدلي وو په مکمله توګه نه دي ترمیم شوي. په هغو باندې کار روان ده تر څو په مکمله توګه ترمیم شي او دغه دروازه به د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. له پاکستانه د افغان کډوالو ایستنې ته اندېښنې. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په ډاګه کړې چې په دغه ورکړل شوي ضرب الاجل کې به هیڅ بدلون رانشي او په وینا یې له اسنادو پرته افغانان باید له پاکستانه ووځي. 10 ورځې وخت باقی دی، نو افغان کډوال ډېر زیات په ویره کې دي و اندېښنو سره مخامخ. شرایط افغانستان را درک بکند و این اخراجات را در زمانهای دیگری موکول بکند که حالت عادی در افغانستان برگشت داده شود. 140 کورنیو او بهرنیو بنسټونو ته د فعالیت جوازونو ورکړه. دغه بنسټونه د ټولنیز مسؤلیت، د روغتیا سکتور، زده کړو، کرنې او مالدارۍ او په ځانګړې توګه د پیښو لپاره د چمتووالي په برخو کې کار کوي. او د سوډان د پوځ له لوري د دغه هیواد د ولسمشرۍ ماڼۍ نیول کېدل. د چټک غبرګون وسلوالو 2 کاله مخکې پلازمینه خارتوم ښار او ورسره ولسمشرۍ ماڼۍ نیولې وه، خو اوس پر دغه ښار په بشپړ ډول کنټرول نه لري او یوازې په ځینو ځایونو کې یې وسلوال لیدل کیږي. د دې سربېره نور خبرونه هم ستاسو هیله چې تر پایه مو ملتیا وکړئ. زه سمیع الله امینی. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت له لوري د یو امریکایي جورج ګلیزمن آزادول یو مثبت او رغونکی ګام وباله. ګلیزمن کابل ته د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر د ځانګړي استازي او د زلمي خلیلزاد له سفر وروسته آزاد شو. له دې سره سم د بهرنیو چارو وزارت سرپرست پرون له یاد پلاوي سره په کتنه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په تړاو هم خبرې کړي دي. په څه باندې 3 کلونو کې افغانستان ته د امریکایي پلاوي لومړی سفر. د بهرنیو چارو وزارت پرون کابل ته د بندیانو په چارو کې د امریکا د ولسمشر د استازي آدم بیولر د سفر څخه خبر ورکړ. دغه پلاوي د ښاغلي بیولر په مشرۍ او د افغان سولې لپاره د امریکا د پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په حضور سره کابل ته سفر وکړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې په دغه سفر کې امریکایي پلاوي د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزو اړیکو، د زندانیانو د ازادۍ او په امریکا کې افغانانو ته د کنسلي خدمتونو د وړاندې کولو په تړاو خبرې وکړي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه دا مهمه ده چې افغانستان او امریکا پر دې وتوانیږي چې مسئلې د خبرو له لارې هوارې کړي. متقي صاحب همداراز وویل پکار ده چې دواړه هیوادونه د شل کلنې جګړې له اغېزو راووځي او یو بل سره سیاسي او اقتصادي مثبتې اړیکې ولري. له دغه کتنې څو ساعته وروسته زلمي خلیلزاد پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې امریکایي وګړی جورج ګلیزمن له 2.5 کاله بند وروسته د اسلامي امارت له لوري خوشي شوی دی.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم د هغه خوشي کېدل یو مثبت او رغنده ګام بللی دی، خو دا یې هم ویلي چې لا هم یو شمېر امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت هم د جورج ګیلزمن د خوشي کېدو پخلی کړی او ټینګار یې کړی چې نوموړی د اسلامي امارت له لوري د بشرپاله اقدام په توګه خوشي شوی دی. ګیلزمن د قطر په منځګړیتوب خوشي شوی دی او کابل او واشنګټن د قطر رول مهم وباله. د افغانستان اسلامي امارت نن د یو بشردوستانه اقدام په توګه یو تن امریکایي اسیر جورج ګلیزمن له بند څخه آزاد کړ. د افغانستان اسلامي امارت د تل په څیر یو ځل بیا په ډاګه کوي چې د خبرو، تفاهم او ډیپلوماسۍ له لارې د ټولو مسایلو د حل لپاره لارې چارې پیدا کېدلی سي. د سیاسي چارو د شنونکو په باور د خلیلزاد دا سفر ښایي د افغانستان په تړاو د امریکا د مخکني حکومت د تګلارې د بدلون او له اسلامي امارت سره د تعامل او همکارۍ په موخه وي. زلمی خلیلزاد هغه کس ده چې په وساطت یې د امریکې او د اسلامي امارت ترمنځ تفاهم لاسلیک شو او راتګ یې هم دغه ګمانونه زیاتوي چې د امریکا او د اسلامي امارت ترمنځ د تعاملاتو لمن فراخه او د دواړو هیوادونو دریځونه ځواب ویونکي شي. 15 کلن جورج ګیلزمن د ډیلټا هوایي شرکت کارکوونکی و. نوموړی د 2022 زیږدیز کال په ډسمبر میاشت کې د 5 ورځو په مخه سفر کړی و، خو د اسلامي امارت له لوري ونیول شو. له دې سره سم د اسلامي امارت ویان کابل ته د یو امریکایي پلاوي سفر د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره یو مثبت ګام بولي. ذبیح الله مجاهد تلونیوز ته وویل دغه ډول سفرونه او لیدکاته د دې لامل کیږي چې د افغان ولس غوښتنې امریکا ته واضح او شته اندېښنې هم راکمې شي. نوموړي د اسلامي امارت د رسمیت نه پیژندنه له افغانستان سره د نورو هیوادونو د ناسم چلند ښکارندوی وباله. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد افغانستان ته د امریکایي پلاوي د سفر په تړاو وایي د کابل او واشنګټن د استازو ترمنځ ناستې د دواړو خواو غوښتنو ته د رسیدګۍ لپاره ډیر اهمیت لري. نوموړي ټولونیوز ته زیاته کړه چې دا ډول ناستې کولی شي د دواړو لورو ترمنځ باور پیاوړی کړي او ګواښونه او ننګونې راکمې کړي. در آمریکا یک تحول نو آمده و حکومتشان جدید شده، باید معنیت و اراده افغانستان با آنها هم تفهیم شود و یک گونه فهمانده شوند که افغانستان چی مسیر را طی داره و مثلا در برابر آمریکا، چین و امریکا تعاملات داشته باشند. شاید در این نشست‌ها مفید تمام شود، یک اطمینان به وجود بیاید و اگر حکومت جدید آنها تشویشی داشته باشد رفع گرده. ذبیح الله مجاهد په خپلو خبرو کې د سرپرست کابینې د څرنګوالي په تړاو د پوښتنې په ځواب کې ویلي چې که څه هم حکومت د سرپرست په توګه کار کوي خو اوسني چارواکي صلاحیت لري او د حکومت چارې په عادي ډول روانې دي. هغه د اساسي قانون د نشتوالي په تړاو زیاته کړه چې اوس مهال ټولې پریکړې د اسلامي قوانینو پر بنسټ ترسره کیږي. قوانین مهم است، در مملکت قانون و دستور باید باشه، ضروری است، ولی این هم جز از این است که ما به اون مرحله برسیم که قانون داشته باشیم. ولی اکنون هم میتونست که ما در خلال قانون پیش کردیم، چون امارت اسلامی افغانستان دعوای روز اولش بوده که ما شریعت اسلامی را در کشور تطبیق نکنیم. د اسلامي امارت ویان ټینګار وکړ چې له ډیرو هیوادونو سره د افغانستان اړیکې پراخې شوې دي، خو د نورو هیوادونو له لوري د سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژندل یو قصدي عمل دی. متاسفانه کشورهای به خصوص که وارد جنگ بودن در افغانستان و شکست خوردن، آنها هنوز هم پالیسی‌های قدرتمندانه را در برابر افغانستان استفاده میکنند. چون ما مثالای از این گفته میتونیم. زمانی که امارت اسلامی افغانستان به سر قدرت آمد، او موانعی که آنها نام میبره، یکی آنها تا 11 ماه وجود نداشت، ولی 11 ماه امارت اسلامی افغانستان را به رسمیت نشناختند. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له واکمنېدو د څه باندې 3 کلونو په تېرېدو سره لا هم د اساسي قانون او د سرپرستې کابینې برخلیک څرګند نه دی او تر اوسه هیڅ هیواد اسلامي امارت په رسمیت نه دی پیژندلی. د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي د تورخم دروازه د کرښې ها غاړې ته د تخنیکي ستونزو له امله نن خلاصه نه شوه. 2 ورځې مخکې د دواړو لورو تر هوکړې وروسته دغه دروازه د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه او ټاکل شوې وه نن دغه دروازه د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي، خو د کرښې په خوا کې د ستونزو له امله نن هم خلاصه نه شوه. د دروازې دواړو خواو ته سلګونه بند پاتې مسافر د دغې لارې د ژر تر ژره پرانیستنې غوښتونکي دي. نور جزئیات د صداقت غورځنګ په دې راپور کې.
د ننګرهار سیمه ییز مسؤلین وایي د تورخم دروازه د جمعې په ورځ د کرښې هغې غاړې د تخنیکي ستونزو له امله د مسافرو او ناروغانو تګ راتګ پر وړاندې بنده ده. 2 ورځې وړاندې د افغان او پاکستاني مسؤلینو هوکړې له مخې دغه دروازه د ترانزیت پر مخ پرانیستل شوه او ټاکل شوې وه چې نن جمعه د هر ډول تګ راتګ پر مخ پرانیستل شي. د تورخم دروازه د جمعې پر ورځ فقط د ترانزیت پر مخ خلاصه ده. د توافق له مخې دغه دروازه باید نن د مسافرو او ناروغانو پر مخ خلاصه شوې وای، خو د پاکستاني لوري هغه وسایل چې له کاره لوېدلي وو په مکمله توګه نه دي ترمیم شوي. په هغو باندې کار روان ده ترڅو په مکمله توګه ترمیم شي او دغه دروازه به د مسافرو او ناروغانو پر مخ هم خلاصه شي. د تورخم دروازې د بندښت له امله دواړو غاړو ته سلګونه مسافر او ناروغان بند پاتې دي. د یو هر څه زر د هر ډول تګ راتګ پر مخ د دغې دروازې پرانیستو غوښتنه کوي. امید کېدلو چې دا لاره خلاصه شوې وای نن، خو خلاصه نه شوله. دلته کې زرګونه مسافر پراته دي او هلته کې زرګونه مسافر پراته دي، مریضان دي چې کوم د لاره بدېدو د وجې دلته کې خپل کورونو ته رانغللو. نو زموږ غوښتنه دا ده چې دا لاره خلاصه پاتې شي او بیا بنده نه شي. دواړو طرفو ته پښتانه دي او یو پیملین دي، صرف د ډیورنډ لاین د وجې بند یو خوا او بل خوا پاتې شوي دي. دا خلک د اختر د وجې خپل کورونو طرف ته واپس ستانه شي او دا تورخم لاره بنده پاتې نه شي. د تورخم دروازه یوه میاشت وړاندې پاکستاني مسؤلینو وروسته له هغه د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله چې د اسلامي امارت ځواکونو د ډیورن فرضي کرښې دې غاړې ته د تاسیساتو پر جوړولو بوخت و. مالیه وزارت وایي د دولتي ادارو د اړینو لګښتونو او معاشونو د ورکړې بهیر له کوم ځنډ پرته پر ټاکلي وخت د اجرا په حال کې دی. دغه وزارت د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي د دولتي ادارو د 1403 مالي کال د وروستیو اړینو لګښتونو او د کارکوونکو د معاشونو د اجرا په موخه د مرکزي او ولایتي تادیاتي څانګو کارکوونکي د نوي 1404 مالي کال د وري میاشتې په لومړۍ یعنې نن د جمعې په ورځ هم خپلو دندو ته بلل شوي وو. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستنې لپاره د ورکړل شوي ضرب الاجل د پای ته رسیدو په درشل کې په دغه هیواد کې میشت افغان کډوال سخت اندېښمن دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په اړه کړې چې په دغه ورکړل شوي ضرب الاجل کې به هیڅ بدلون رانشي او په وینا یې له اسنادو پرته افغانان باید له پاکستانه ووځي. په پاکستان کې میشت افغان کډوال بیا د دغه ورکړل شوي مودې د غځېدو غوښتونکي دي. د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پاکستان له لوري د ټاکل شوي ضرب الاجل د پای رانږدې کېدل. په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د ایستلو لپاره ټاکل شوې مودې پای ته رسیدو ته څه کم 10 ورځې پاتې دي، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا ټینګار کړی چې دا ضرب الاجل نه دی بدل شوی او افغانان باید دغه هیواد پرېږدي. تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ له پاکستانه غوښتي وو چې پر خپلې دغې پریکړې بیا کتنه وکړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي اسلام آباد مکلف نه دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمیشنرۍ سره د افغان کډوالو په تړاو سلا مشورې وکړي، ځکه چې د نوموړي په وینا دغه هیواد د ملګرو ملتونو د کډوالو کنونسیون غړی نه دی. دولت پاکستان باید نسبت به میزبانی خوبی که در طول این 40 سال داشته است بتواند از اون حقوق عرفی این استفاده بکند و شرایط افغانستان را درک بکند و این اخراجات را در زمانهای دیگری موکول بکند که حالت عادی در افغانستان برگشت داده شود و بتواند اون شرایطی که این ماجران افغان عزتمندانه به کشورشون بازگشت داده خواهد شد. له دې سره هممهاله د ټاکل شوې مودې د پای ته رسیدو په درشل کې د افغان کډوالو د نیولو او جبري ایستلو په تړاو اندېښنې زیاتې شوي دي. ډیری افغان کډوال له پاکستاني چارواکو غوښتنه کوي چې دوی ته د وتلو لپاره زیاته موده ورکړي. 10 ورځې وخت باقي دی، نو افغان کډوال ډیر زیات په ویره کې دي او اندېښنو سره مخامخ دي. د پاکستان د حکومت لخوا نه په هغو باندې ډیر زیات فشار دی او دباو دی چې په 10 ورځو کې په اول تاریخ به تاسو د پاکستان هیواد نه ایستل کیږئ، کني بیا به تاسو سره زور او جبر کیږي. په افغانستان کې اقتصادي بحران وجود لري. هغه افغانان چې په افغانستان کې پراته دي یا تیر وخت کې افغان مهاجرین په 2021 او 2022 کې د پاکستان څخه لاړل، هغه هم بېروزګاره دي، د کاروبار زمینه ورته مساعده نه ده او دلته چې کوم لورانو سبق وایي، بچیانو سبق ویلو، هغه هلته په هغه طریقه باندې نه ده.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقي له ایران او پاکستان غوښتي وو چې له افغان کډوالو سره انساني چلن وکړي او د هغوی د جبري ایستلو مخه ونیسي. پاکستان یو ځل بیا ادعا کړې چې ترهګرې ډلې په افغان خاوره کې پناهځایونه لري او له اسلامي امارت یې غوښتي چې پر وړاندې جدي اقدامات وکړي. اسلامي امارت بیا په وار د پاکستان دغه ډول ادعاوې بې بنسټه بللي او زیاته کړې ده د پاکستان د امنیت ټینګښت مسؤلیت د افغانستان پر غاړه نه دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په تړاو پر خپلو مخکنیو ادعاو په ټینګار سره له اسلامي امارت غوښتي چې دغو ډلو پر وړاندې مبارزه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي د افغانستان سرپرست حکومت باید د خپلو نړیوالو ژمنو له مخې د ترهګرو ډلو او د هغوی د بنسټونو د له منځه وړلو لپاره ګام پورته کړي. پاکستان از خود برنامه داره مثل گذشته هایی که داشتن میخواد از این طریق بتونه که جلب توجه دنیا را بکنه به منطقه بالاخره منطقه را به ثبات نشان بده که از این بابت اونا سودی میبره ولی به خبر از این که نشوه که دامنگیر خودشان شوه این مسائل. په وروستیو میاشتو کې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اختلافات زیات شوي او دا ستونزه اوس د روسیې لپاره هم د پام وړ مسئله ګرځېدلې ده. تر دې وړاندې په پاکستان کې د روسیې سفیر ویلي و که اسلام آباد او کابل هوکړه وکړي نو روسیه کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره د مسکو فارمټ غونډې له لارې منځګړیتوب وکړي. روسیه مناسبات خوب هم با امارت اسلامی افغانستان داره هم با پاکستان داره. میتونه که روی روابط هر دو کشور بسیار تاثیرگذار باشه و اگر هر دو جانب یعنی پاکستان افغانستان خواسته باشه چرا نه اونا میتونن که یک میانجیگری که به نفع صلح و ثبات دائمی در منطقه باشه. بل پلو د اسلامي امارت ویاند ذبیح الله مجاهد له تلونیو سره په خبرو کې په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو د شتوالي ادعا بې ځایه وبلله او زیاته کړه چې ځینې هیوادونه د دا ډول ادعاو په کولو سره غواړي افغانستان بې ثباته وښیي. موضوع پاکستان و ناامنی در پاکستان موضوع امروز و دو روز نیست. این موضوع از 2003 و 4 تا آخر بوده. بلوچای پاکستان از سالهای سال از موجودیت پاکستان بعدا در مخالفت قرار داشتند. د کابل او اسلام آباد ترمنځ سنګلتیاوې له ډېرې مودې راهیسې شته او تر اوسه نه دي حل شوي او کله ناکله دا اختلافات د پاکستان له لوري پر افغانستان د پوځي بریدونو له امله هم شوي دي. په 1403 هجري لمریز کال کې د اقتصاد وزارت له لوري 15 بهرنیو او 129 کورنیو بنسټونو ته د فعالیت جوازونه ورکړل شوي دي. د دغه وزارت ویاند طلوني وروسته وایي دغه بنسټونه هم د ټولنیز مسؤلیت د روغتیا سکتور زده کړو کرنې او مالدارۍ او په ځانګړې توګه د پیښو لپاره د چمتووالي په برخو کې کار کوي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي د شبرغان مزار د ګازو د لیږدولو پروژې چارې وروستي پړاو ته رسیدلي دي. د دغه وزارت په وینا دمګړۍ ازمایښتي چارې روانې دي او د دغې پروژې په بشپړېدو سره به د مزار شریف اوسیدونکي او په بلخ کې کارخونې له طبیعي ګازه برخمنې شي. پر دغې پروژې 6.9 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او په 40 ساعتونو کې د شاوخوا 1.5 میلیونه متر مکعب ګازو د لیږدونې ظرفیت به ولري. له خپلو ټولو همکارانو په مننې دا و د نن شپې خبري ساعت. تر بیا مو په پاک او مهربانه خدای سپارم.